بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته زموږ په سیمه کې چې یار څوک کوزده کوي، په کوزده کې نکاح وسي، بیا چې کله واده کیږي رخصتي کیږي بیا نکاح وکړي، نو بله ورځ په یو نکاح کې داسې جنجال رالی، امام صاحب نکاح تړلی، یو بل چا جنجال وکړي چې نکاح خو تړل سوی ده، دوباره د نکاح ضرورت نسته، نو آیا په دې هکله که څه معلومات راکړي؟ محترمینو، نکاح چې یو ځلې وتړل سوله بس هغه نکاح سوال، بیا دوباره نکاح تړل ضروري نه ده چې خامخا به په واده کې بیا نکاح تړي. البته که څوک وتړي دا ښه طریقه ده، مستحسنه طریقه ده، کتابونو ودې ته ښه ویلي دي احتیاطاً یې وتړي، څه فرق نه لري. فتاوی حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 209 چې هغه وایي دوباره د رخصتي په وخت کې د واده په وخت کې نکاح تړل جایز او مستحسنه. ځکه محترمینو دا نن سبا چې ځوانان دي داسې خولې دي چې بې طلاقه بې کفریا الفاظ بله خبره به خوله کې نه وي، نو کیدی سي د چا د خوله څخه کفریا الفاظ وتلی وي یا یو طلاق تر خوله وتلی وي، نو په دې سره هغه اوله نکاح ماته سوی وي او دی د شرم څخه چاته ویلی نسي چې زما نکاح دوباره راوتړئ، نو دا دویمه نکاح تړل ډېره ښه مستحسنه طریقه ده او د دغه دواړو په حق کې د ګټې طریقه ده. نو که وتړل سي هیڅ مشکل نه لري، هسې هر ځای پر هره خبره اعتراض کول او جنجال جوړول نه دی پکار. والسلام.